يا نبي سلام عليك يا رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام زنن تاسو سره په یو اهمه موضوع باندې مخاطب شوم چې هغه موضوع محترمو د عقاید ده. د ټولو نه اول دا خبره په خپل ذهن کې ځان سره یاد ساتل پکار دي چې عقیده او نظریه د هر مذهب چې ده نو هغه د هغه مذهب بنیاد او اساس دی. کله چې محترمو په عقیده کې تزلزل او شک پیدا شي نو بیا هغه مذهب د جرړو نه ختمیږي او هغه مذهب په خپل حالت باندې نه پاتې کیږي. اسلامی تعلیمات چې څومره دي بنده هغه ته وګوري نو د عقاید او اهمیت هغه تسلیم کړي دي. په دغه بنیاد قرآن او حدیث کې د عقاید د درستګۍ حکم راغلی دی. اکثر قرآنی آیاتو کې دا خبره راغلی ده چې بنده ته پکار دی چې د خپل عقاید درست کی. هر کله چې محترمو د یو انسان عقیده درست وي او د انسان عقیده صحیح وي نو د اعمال قبليږي او د اعمال ویلیو پاور او طاقت لري. او چې کله د انسان عقیده غلطه شو نو بیا د دغه کې انسان اعمال د الله جل جلاله په نس باندې قابل قبول نوي. دوا قسم عقاید دی محترمو. یو قسم عقاید هغه دي چې هغه د قطعی دلایلو نه ثابت دي. هر کله چې انسان په هغه مسایلو کې یا د هغه متعلق د یوې مسلې متعلقم د عقیده د هغه نه د انکار شو نو محترمو دغه انسان د اسلام د دایره نه خارج شي او د کوپرته ورداخليږي. دویم قسم هغه عقاید دي چې هغه د ځواني دلایلو نه ثابت دي او هغه کې چې انسان د یوې مسئلې نه یا د یو حکم نه انکار کوي نو محترمو هغه سره هغه انسان د اهل سنت والجماعت نه خارجيږي. نو عقیده ډیره لازم سیز ده. هر انسان ته خوا کناری نوي او که زنانه وي محترمو هغه ته عقیده زده کول دا په هغه باندې فرض دي او لازم دي. ډیر افسوس سره ستاسو په خدمت کې دا خبره عرض کول غواړم چې نن موږ نارینم ځان ته مسلمانان وایو او زنانم ځان ته مسلمانانی وي. زمونږ څومره مشران او مشرانی یا زمونږ څومره نارینه زنانه نوجوانان نوجوانانی ماشومان او ماشومانی چې دي نو هر انسان خپ شوق او ذوق سره د مسلمان نسبت ځان ته کوي. خو محترمو زمون عقاید هغه منګ او تاسو ته معلوم نه دي. بعض وخت کې د انسان نه داسې خبره وزي چې هغه د عقایدو خلاف وي. محترمو انسان د ځان نه خبر نه وي او هغه سره دغه انسان د اسلامی دایره نه وتی وي او محترمو غیر مذهب شوی بل مذهب ته اړېدلې وي. محترمو په دغه بنیاد د عقایدو زده کول د هر انسان لپاره لازمی او ضروری دي. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي. هغه وی چې هر کله انسان په داسې ځایونو کې پاتې شي چې په کومو ځایونو کې غیر مذهبه د خپل عقایدو پرچار کوي نو دغه انسان بعض وخت کې د خپل عقیده د نامعلوم کېدو په وجه باندې دا انسان د هغې د عقایدو شکار وګرځي. نو کله چې دغه ځایونو کې انسان پاتې شي نو تانوي صاحب وی چې کله د نکاح تړل کېږي نو د نکاح تړلو په وخت کې د عقایدو متعلق تفتیش پکار دی. محترمو نن سبا ستاسو په علم کې دا خبر راوستل غواړم چې غیر مذهبو دومره مهنت شروع کړی دی چې هغه زمونږ په غټو غټو یونیورسټو کې د خپل باطل دین او د باطل عقایدو پرچار کوي. په غټو غټو سکولونو کې هغه د خپل باطل دینونو او د باطل
باطل عقایدو پرچار شروع کړی دی. زمونږه ستبقه ینګ جنریشن کاغه نوجوانان دي یا جنکۍ دي نو د خپلو عقایدو د نه معلوم کېدو په بنیاد باندې هغې د هغې په پنجه کې راشي او د هغې د عقایدو شکار وګرځي او محترمو هغې طرف ته ورواړېږي. زمونږ مشرانو کې یو غټ بزرګ تیر شوی دی حضرت مولانا عبدالمجید دریابادي رحمت الله علیه. هغه خپله واقعه راغستې ده. هغه وی کله چې ما په کالج کې سبق وی نو په دغه ټیم کې محترمو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو عام لیډر په شان یو لیډر ګڼو. لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو پارټۍ دي او د هرې پارټۍ او هرې نظریې سره تعلق لرونکي انسان یو لیډري او هغه لیډر پسې هغه رواني او هغه اخ لیډر پالو کوي. نو عبدالمجید دریابادي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ما به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د عام لیډرانو په شان یو لیډر ګڼو. وی هر کله چې زه بیا د هغې تعلیم نه فارغه شوم او بعد د هغې نه ماته د نیکو خلکو صحبت میلاو شو او د نیکو خلکو په صحبت کې ما ناسته وکړه نو بیا ما ته پته ولګېده او ما ډیر غټ ته افسوس اظهار وکړو که چېرته په دغه دوران کې زه وفات شوی وی چې زما عقیده د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق د یو عام لیډر په شان وه یعنی عام لیډر مې ګڼو نو دغه مرګ به زما د کفر مرګ وی بعد د هغې نه بیا زه د نیکو خلکو صحبت ما ته دغه فایده راکړه او زه بیا محترمو صحیح مسلمان وګرځیدم. دین علاوه محترمو اسلامی عقاید څومره چیم دي نو باطل خلق لګي او زمنګ په عقیده باندې وار کوي. کله چې زمنګ او تاسو عقاید الله مکا غلط شو او غلط ثابت شو نو بعد د هغې نه زمنګ او تاسو اعمال بیا نه قبلیږي او غیر مذهب منګ او تاسو په خپلو چالونو کې والي. تاریخ د اسلام که تاسو وګورئ نو د اول نه په اسلامی عقایدو باندې مختلف قسمه یلغار شوی دی. د ټولو نه اول محترمو یهودیان او عیسایان ولګېدل او هغې په مذاهب سماویه چې کوم آسماني مذاهب دي په هغې باندې هغې وار وکړو او په هغې یې غزار وکړو او مختلف قسمه اعتراضات مختلف قسمه اشکالات او مختلف قسمه پراپیکنډې د هغې خلاف جوړې کړې. الله جل جلاله د هغې د اعتراضاتو او د هغې د اشکالاتو جواب په قرآن مجید کې هغې ته ځای په ځای ورکړو او د هغې نه علاوه په احادیث مبارکو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینا هغې په ذریعې سره هغې ته د هغې جواب ورکړو. محترمو دا په اسلامي عقایدو د ټولو نه اول غزار شوی و. دویم غزار محترمو په اسلامي عقایدو دا شوی و چې یونانی فلسفې د طرف نه په اسلامي عقایدو باندې غزار شو او هغه دا چې د انسانانو زړونه او د هغې ذهنونه او د هغې عقلونه په مختلف بحثونو باندې ولګولو او محترمو دا ډیر خطرناک دورو. بیا په دغه دوران کې علما کرام راپاسېدل او هغې ډټ کر مقابله وکړه او د اسلامي عقایدو تحفظ یې وکړو. دریم نمبر محترمو په اسلامی عقایدو باندې دریم یلغار اسلام کې دننه پیدا شو او باطل ګروپونه جوړ شو او هغې ولګېدل د منصوص عقایدو خود ساخته تعبیرونه او تشریح شروع کړه. د خپل طرف نه به د هغې تعبیر کو چې د قرآن او د حدیث خپل طرف نه به تفسیر کو خپل طرف نه به ترجمه کوله او محترمو لګیا به او انسانانو کې یو لوی اختلافات دارالل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه باطل ګروپونو نشاندهانیم کړې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای خبرداری ورکړو چې زما په امت کې به 73 فرقې پیدا کیږي. نبی علیه السلام فرمای کلهم فی النار دا ټول به په اور کې وي الا ملت واحده مگر یو ملت واحده چې کوم دی هغه به په اور کې نه وي. صحابه تپوس کې هغه کم خلک دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هغه خلک دي چې کم ناجی دي نجات موندونکي خلک دي چې په کم لار باندې زه او زما صحابه روان دي اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکي خلک هغه دي. نو محترمو خپله عقیده زده کول دا لازمي دي
او بل هغه خبرې زده کول هم لازمي دي چې کوم خبرو کې د یوې خبرې نه د انکار کولو په وجه انسان لګي او محترم هغه کفر طرف ته ور داخل شي، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. نن موږ د دنیا د هر څه د زده کولو د پاره ټیم ورکړی دی، خو که ټیم نشته نو د دین د پاره ټیم نشته. عقیده زده کول فرض دي. ان شاء الله تعالی پر روان ویډیو کې به تاسو ته منګه سټپ بای سټپ هغه اشیاء ور وړاندې کوو چې د کوم سيزونو کې د یو سیز انکار کولو د وجنه انسان د اسلام د دایرې نه خارجيږي. دا نن مختصر غونته تاسو ته ما د عقاید متعلق یو تاریخ ور وړاندې ک. الله تعالی دې به منګه او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي. دین علاوه جی یو تاسو ته یو پیغام دا درکول غواړم چې څوک د یو مسلې متعلق تپوس کوي یا عقایدو کې د کومې مسلې متعلق تپوس کوي نو کمنټ کې تاسو تپوس کولم شي، نمبر بدی تاسو ته ان شاء الله درکې. او دا غي نه لوس تاسو په علاقو کې جید مفتیان کرام علما کرام حضرات تاسو سرشته الله پاک د دین ستوري درکړي دي، نو کوشش کول پکار دي چې بنده د هغې لزان پوهه کی. او که څوک د کال په ذریعہ راځي یا تپوس کوي کمنټ کې نو ان شاء الله راتلی شي، مناسب معتدل اعتبار سره جواب به تاسو ته ملاويږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.